په یو جومات کې جمع ولاړه وه یو درې څلور لیوني په یو دیوال کې یوه سوړه شوې په هغې کې ورته کتل نو هغه یو لیوني هغه نورو ته وایي زه خو په دې چل باندې پوه شوم وایي دا ټول چل مې په دې مخکې سړي کې دی دې چې کېني وي دا نور هم ورپسې کېني دې چې پاسې دا نور هم پاسې دا پروګرام چې را جوړ شوی دا ټول د نیازک خان د برکته دی نیازک خان دغه ملګري سره زما د کیمرې مخې ته راوستي دي زما د خبرې مقصد دا دی چې نیازک خان د الله ژوندي لري جاوید شاه درمان نور چې زموږ څومره ملګري دي باسم صاحب رضا الله ژوندي لري دا زموږ مشران دي او د دوی لاس چې زموږ په سر باندې وي انشاءالله چې داسې ډېر کتابونه به موږ مخې ته راوړو بیا هم که چاته دا کمسیل اوتر کتاب په خپله ضلع کې یا په خپل تحصیل کې پکار وي نو زما سره رابطه کولی شي تاسو په خپل کور ته ترسي انشاءالله او زه ورته مبارکي ویم د وطن څو شعرونه چې په غوږونو کې مې ګرځي تل تر تله لاهو چې په غوږونو کې مې ګرځي تل تر تله لاهو مورجانې بیا راته شروع به په څنګله لاهو چې په غوږونو کې مې ګرځي تل تر تله لاهو مورجانې بیا راته شروع به په څنګله لاهو مین په هر ځای خدا دومې بلها خوښ دي یو میدان په غوږو لګي او بل لاهو مین په هر ځای خدا دومې بلها خوښ دي یو میدان په غوږو لګي او بل لاهو او ژوب الارمان لا ترې دوا غواړم لاس یې اوچت کړمه نو تا غواړم ژوب الارمان لا ترې دوا غواړم لاس یې اوچت کړمه نو تا غواړم خدایه لوریانو له مې رور ورکړي کمزوري شوې یم امسا غواړم لوریانو له مې رور ورکړي کمزوري شوې یم امسا غواړم د اوو ځمکو اسمانونو خدایه په ژړا ستړی شم خندا غواړم د اوو ځمکو اسمانونو خدایه په ژړا ستړی شم خندا غواړم په زنځیرونو به مې خود تړي چې لیونی شوی یم رڼا غواړم په زنځیرونو به مې خود تړي چې لیونی شوی یم رڼا غواړم او چېرته چې امن او رڼا ډوبېږي چېرته چې امن او رڼا ډوبېږي زما په داسې ځای کې ساه ډوبېږي چېرته چې امن او رڼا ډوبېږي زما په داسې ځای کې ساه ډوبېږي خوند د بجلۍ نه اخلي نورې صوبې او په اوبو کې پښتونخوا ډوبېږي چېرته چې امن او رڼا ډوبېږي زما په داسې ځای کې ساه ډوبېږي خوند د بجلۍ نه اخلي نورې صوبې او په اوبو کې پښتونخوا ډوبېږي او څو شعرونه چې څه په ښکلې بهانه کې متفق شو ټول راټول شو په جلسه کې متفق شو څه په ښکلې بهانه کې متفق شو ټول راټول شو په جلسه کې متفق شو دا مې وروڼو د یو بل سره ورانو دا چې نن مې جنازه کې متفق شو دا مې وروڼو د یو بل سره ورانو دا چې نن مې جنازه کې متفق شو زه رقیب او ریبار درې واڼه ستا زړه کې ملنګان یوه کوڅه کې متفق شو زه رقیب او ریبار درې واڼه ستا زړه کې ملنګان یوه کوڅه کې متفق شو ټولو مخ قبلې د ګڼې دې پراته دي پښتانه په هدیره کې متفق شو ټولو مخ قبلې د ګڼې دې پراته دي پښتانه په هدیره کې متفق شو د روډ سر کې به ودرېږي لیوني ته مشران مې په جرګه کې متفق شو د روډ سر کې به ودرېږي لیوني ته مشران مې په جرګه کې متفق شو او کله د روډ کله د خوره وخي یو سړی پولي په سسکوره وخي کله د روډ کله د خوره وخي یو سړی پولي په سسکوره وخي لاس کې عکس د ورک شوي بچي لارو کې چغې څوک سرتوره وخي یو لیوني یو دا ستا د لاسه لاس مې په ګلګو باندې روره وخي یو لیوني یو دا ستا د لاسه لاس مې په ګلګو باندې روره وخي څنګه د ما قاتلان نه پېژنې ما پسې چغې ستا د کوره وخي څنګه د ما قاتلان نه پېژنې ما پسې چغې ستا د کوره وخي دا مشر د نه د پوښتنه کړې ده ګران صاحب وایي چې نظم ووایي نو زه چې زلمی وم او ما به
مزدوري کوله. دغه وخت د شعر لیکلو په چل نه پوهېدم. ما به په کلو کې سیکل باندې سکریمان خرڅول چې به د چا د دیوالې سوري ته ودرېدم نو ما به خلکو ته شعرونه صابر صاحب ویل. په دغه وجه به زما خلکو ډېر خیال ساتلو. چا به اوبه راوړې او چا به راله چای راوړله. په ما د دې ژبې د هغه وخت نه ډېر احسان دی. یو ځل یو کلي ته خولې ورننوتم. دومره خولې وم چې جامو کې مې وچ تار نه و چې ودرېدوله مې د سر سوري پیدا نه کړلو. د خوددارۍ د دروازې قبضې مې ماتې کړلې نو د خانانو په حجره باندې ورننوتم. د یوې ګورې ونې سوري لاندې ودرېدم. یو دروند سړي د برنډې نه دا اواز راکړ راځه زلمیه کټ ته کښېنه لږه ساه سمه کړه. چې کټ کې کښېناستم نو ساه مې لږه سمه کړه نو دغه سړی چې د حجرې نه په وتو کې شولو نو د یو ځوان ته اشاره وکړه ورته یې داسې وویل لاړ شه دله د روټۍ څه بندوبست وکړه. هغه روټۍ راوړه او په کټ کې راسره کښېناسته. هغه روټۍ دومره پستې وې لکه نرم مالوچ داسې خوشبو د دې روټۍ نه راحته لکه چې چېرته زما د وړې خور وي په لاسونو پخه د یوې بېلې جدې ویل پکې ښکاره ځلېده ځکه د پاسه پې لامده لامده باڼه پراته وو. دا په اور نه وه دا د چا په اسوېلو پخه وه. زه یې حیران کړم او ما ترې تپوس وکړ ستاسو په کور کې دا روټۍ څوک په مشین پخوي؟ هغه وایي نه زموږ په کور کې ورندار ته زما په سره ګرمۍ کې چې د اور څومره کارونه کېږي نو دا به ټول زما د دغې ورندار په لاس وي او بیا چې ژمي شي یخني راشي او کومه راشي بیا چې په کور کې د اوبو څومره کارونه کېږي نو دا به هم زما د دغې ورندار په لاس وي. وجود مې وګورېده بیا مې ترې تپوس وکړ د دې جینۍ د لاسه کوم داسې قصور شوی دی چې موسمونه یې هم ټول د زندګۍ خلاف دي. هغه وایي دا مې مونږ روډه په سوره کې کړې. بیا مې ترې تپوس وکړ د دې جینۍ د لاسه کوم داسې قصور شوی دی چې موسمونه یې هم ټول د زندګۍ خلاف دي. هغه وایي دا مې مونږ روډه په سوره کې کړې. د دې جینۍ رور زما رور سره په سپو وران شو. زما په رور یې د چاپانو ګزارونه وکړل. زما رور مړ شو. فیصله په دې خبره وشوه چې یا به تا وژنو یا به راله خور راکوې. هغه پښتون و پښتو یې داسې وپالله چې په جرګه کې یې په جار دغه خبره وکړه ما ته څه مه وایه خورجانه مې رضا ده په دې چې د لالا دپاره هر غم ته تیار یم. ما به ته دوه وړی یا درې وړی خوړلې وي چې ګوتې مې پاتې کړې او خولې مې کټ نه کوزې کړلې. د دغه هر څه نه زما د ویر غوږو ته یو جړونی شان اواز راته او